بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو، د او پی ډي آنلاین اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ وای، د صحت کالي به مو په تن وي. دوستان، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د مایکروسافټ ایکسل ورډ په اړه مو تاسو ته یو څه معلومات درکړي وو په مخکینیو ویډیوګانو کې. نن یو څه نور هم مخکې ځو، نورې خبرې هم کوو، د دې دپاره څنګه لیکنه وکړو، ډیټ او څنګه کولی شو یو ډاکومنټ سیو کړو، په کومو فارمټونو کې سیو کولی شو. نو په دې ویډیو کې باید د دې په اړه خبرې کوو. یوه لنډه یادونه دوستان چې باید وکړم، له تېرو ویډیوګانو سره شاید دغه ورژن ورډ یو څه تفاوت ولري. 2019 ورژن دغه هم دی، مخکینی مو فقط دغه ډیزاین چې دی دغه یو څه بدل شوی دی. دغه مو له اپډیټ سره اکټیو کړلو او ځینې نور خبرې هم لري. یو څه مشکل جوړ شوی په تېر ورژن کې. نو د دې ورژن سره مخکې ځو. دوستان، کله چې تاسو په یو سیل باندې کلیک کوئ، لکه مخکې مو چې وښودل، په هغې کې یوه لیکنه کوئ. مثال دلته زه لیکم چې احمد is my best friend. کله چې زه دغه لیکنه کوم، مثال یو څو عدد لیکم، کله چې په یوه خانه یا سیل کې زه دغه لیکنه وکړم، نو په کومه سیل کې چې لیکل شوی وي د هغه نوم په نیم باکس کې راوي. فرض مثال دغه لیکنه شوې ده په A1 خانه کې شوې ده، او کوم لیکل چې په دغه خانه یا کوم متن چې موږ پکې لیکلی دی هغه راته په فارمیولا بار کې ښیي. فارمیولا بار تاسو پېژنئ چې لومړنۍ ویډیو کې مو دغه په اړه معلومات وړاندې کړل. نو هر کله دوستانو تاسو چې یو لیکنه وکئ، دلته تاسو ته فارمیولا بار کې هم ښیي او دلته په هغه خانه کې هم ښیي. کله چې د انټر بټن کېکاږئ، ستاسو لپاره یو نوي سیل ته داخلیږي او هغه لیکل په همه ځای پاتې کېږي. نو تاسو چې وینئ دوستانو، دغه لیکل له دغې، زه به یو څه زوم کړم، له دغه سیلونو څخه یو څه د باندې وتلي. مثال بي او سی کې هم راغلي دي، خو دغه ټول په ا خانه کې موجود دي. مثال کله چې دلته کلیک کوم، دلته یو څه لیکنه وکړم، هغه لیکل په مکمل ډول کومو خانو کې چې وي هغه ورکېږي. مثال انټر بټن کېږم، تاسو وینئ چې هغه لیکل دلته په مکمل ډول خوندي شول. د دې لپاره چې دغه لیکل زه بیرته ولوستلی شم یا یې هم ووینم، کله چې دلته کلیک وکړم، زما لپاره فارمیولا بار کې په مکمل ډول راځي. زه کولی شم له دغه ځای څخه ایډیټ هم کړم، وایم لولم، یعنې ایډیټ کولی شم ویلم. کله مو چې لیکنه پوره کړله، د دغه ټیک مارک چې تاسو وینئ دوستانو، یا هم انټر بټن په کېږلو سره دغه د خپل حالت ته سیو کېږي. د کنسل سره دغه له منځه ځي او د ایپکس پوسټه ځینې دستورونه چې دي، ځینې د کوډینګ برخه کې موږ د اړه خبرې وکړو، یعنې ځینې نور څه اضافه کولی شو دې لپاره. مثال دوستانو زه انټر بټن کېږم، دلته د ایپکس لارې زه ځینې فارمولې یا هایپرلینک یا نور سامان دغه ډاکومنټ ته اضافه کولی شم. د دې په اړه به دوستانو وروسته خبرې وکړو. فقط چې دا زما پوه شوی چې فارمیولا بار کې موږ ته لیکنه ښیي. ځینې وخت دوستانو لیکنه یو څه اوږده وي، د دې دپاره چې فرض مثال له دغه خط څخه هم اوږده وي، فارمیولا بار له دغه ځای څخه لویولی هم شو، یعنې دغه فضا یا محیط چې د دغه زیاتولی شو. دا ځای څخه هم کولی شو دغه محیط یې زیات کړو او بېرته دغه کېدلو سره عادي حالت ته راشي. دا دوستانو د فارمیولا بار هغه د متن سره اړیکه. اوس راځو دوستانو یو بل مهم بخش ته، هغه دغه ده چې څنګه کولی شو خپل یو ډاکومنټ یا سند سیو کړلی شو. نو د دې دپاره تر ټولو اول لنډه طریقه چې د دوستانو دغه د کویک سیو برخه ده. د کویک سیو برخه کې دوستانو ریډیو انډرویل دې ځای څخه لرې کړي دي. هغه تېره ویډیو کې هم خبرې وکړې، فقط دغه ټایټل یې هم دې ځای ته راوړی دی، هغه مشکل نه جوړوي، موږ بېرته هم اضافه کولی شو همدغه ځای ته. نو دوستانو اول دلته د کویک سیو برخه چې ده، یا هم په کیبورډ لارې کنټرول ایس کې کږلو سره ستاسو ډاکومنټ په اتوماتیک ډول سیو کېږي. په اول وار کله چې تاسو خپل ډاکومنټ سیو کوئ، کله چې سیو کېږئ، تاسو د سیو از برخې ته راوړي. کله چې د سیو از برخې ته تاسو راوړئ، په لومړي ځل باید تاسو خپل ډاکومنټ په یو ځای کې سیو کړئ، هغې وروسته بیا په اتومات ډول سیو کېږي، یعنې تاسو سیو از برخې ته نه راځي، هغه ډاکومنټ اتوماتیک سیو کېږي، له ډېر تکلیف څخه خلاصېږئ. په سیو از برخه کې دوستانو اول ریسنټ دی. ریسنټ کې موږ کولی شو هغه نږدې وخت کې مو چې هغه فولډرونه موږ ترې استفاده کړي دا هغه زموږ لپاره راوي. موږ دلته نږدې وخت کوم فولډر نه دی خلاص کړی، نو کله تاسو نږدې وخت کې د ایکسل لپاره له کوم فولډرونو څخه استفاده کړې وي، هغې څخه باید 2 یا 3 تاسو ته په دغه ځای کې لیست کوي. بل دی دوستانو ون ډرایو. زه اول انټرنیټ سره کنیکټ شم تر څو بهتره معلومه شي. بل دی دوستانو ون ډرایو. ون ډرایو لکه نوم څخه یې برېښي، دغه انټرنیټ یا انلاین ساین ان ته اړتیا لري، یعنې موږ باید په ون ډرایو کې یو اکاونټ ولرو یا هم باید دلته ساین ان کړی وي تر څو موږ هلته یو اکاونټ جوړ شو. ګټه یې څه ده دوستانو؟
کله تاسو په ون ډرایو کې اکاونټ ولرئ تاسو ضرورت نه لري چې خپل کمپیوټر له ځان سره یو ځای ته یوسئ. تاسو چې د دنیا په هر کونج کې تاسو کله خپل اکاونټ ته ساین ان شئ ستاسو ډاکومنټونه به ستاسو لپاره هلته خوندي وي او تاسو ترې استفاده کولی شئ. په دې سپی سي کې هم دوستان د ون ډرایو په اړه به انشاءالله یوه ویډیو جوړوو چې څنګه اکاونټ پکې جوړولی شو څنګه ورته ساین ان کولی شو. خو اوس زموږ بحث اوږدوي زموږ بحث هغه نه دی نو انشاءالله په راتلونکي به یو ویډیو حتما په دې اړه جوړوو. بل د دوستانو ډیس پی سي د ډیس پی سي له لارې هغه فولډرونه موږ ته راړوي کوم چې موږ زیات استفاده ترې کوو د ډاکومنټس سیو کولو لپاره. مثال زه د ډاکومنټس په نوم یو فولډر دی له هغې څخه استفاده کوم یا هم ډیسکټاپ باندې ډېر سندونه سیو کوم هغه څخه ګټه اخیستلی شم. بل دوستانو اډ ا پلیس دی د دغې په واسطه تاسو کولی شئ یو په آنلاین ډول دغه ډاکومنټ شریک کړئ. مثال نور هم اضافه کولی شئ د ون ډرایو یا ون ډرایو بزنس لارې هم کولی شئ دا هم انټرنیټ سره کنیکشن او اکاونټ جوړولو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم او بهترینه برخه چې د دوستانو هغه د براوز برخه ده. د براوز برخې په واسطه تاسو کولی شئ چې د کمپیوټر هارډ ډیسک ته لاړ شئ د هغه ځای څخه په هر ځای کې چې ستاسو خوښ وي خپل ډاکومنټ سیو کوئ. مثال کولی شئ په ډیس پی سي کې یا هم په کمپیوټر په حافظه کې یا هم په ډیسکټاپ باندې سیو کوئ. یعنی هر هغه ځای چې ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ خپل ډاکومنټ په اسانه طریقه سیو کوئ. نو کوشش وکړئ چې له براوز برخې څخه استفاده وکړئ تر څو اسانتیا درته ډېره وي. زه غواړم دغه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم د A2 په نوم نو دغه زما لپاره په ډیسکټاپ باندې سیو کېږي. نو هر کله چې زه بیرته دوستانو ځینې ایډیټونه دلته وکړم مثال زه هغه په بیفور خانه کې یو څه اضافه کوم. مثال دلته اضافه کوم چې A2 دلته A3 نو چې کله کویک سیو باندې کلیک وکړم په اتومات ډول سیو کېږي او ماته نور آپشنونه نه راکوي زموږ ډاکومنټ به په هغه نه له پاسه سیو شوی یا به هم ایډیټ شوی وي. نو دوستانو بیرته راځم د سیو برخې ته سیواز برخې ته. البته سیواز برخه کې چې کله موږ یو ډاکومنټ سیو کوو نو دوستانو کله چې تاسو دغه د سیو وینډو کومه ګورئ دلته ځینې یو مهم موارد دي چې د هغې په اړه هم باید خبرې وکړو. یو دوستانو سیو اس ټایپ دی یعنې سیو اس ټایپ کې موږ ته دغه سهولت برابروي چې په کوم ډول غواړو موږ دغه ډاکومنټ سیو کړو. دوستانو دې لپاره چې دلته ماته هغه یو مخفف وښیي زه دلته په وینډو کې ویو برخه کې دغه د فایل نیم اکسټنشن آن کوم دغه بیرته یو وار کلوز کوم تر څو هغه محفوظات راشي. ښه دوستانو اوس ګورئ دلته دغه محفوظات راغلل یعنې که ستاسو کمپیوټر کې نه ښیي هغه هم تاسو د ډیس پی سي ته لاړ شئ هلته د ویو برخې ته لاړ شئ هغه کې فایل اکسټنشن چې کوم آن کړو تاسو هم کولی شئ آن شئ دغه مخفف درته وښیي. تر ټولو بهترین او سټانډرډ په 2019 یا هم د 2014 څخه پورته ورژنونو کې چې دا هغه د ایکسل اس ایکس په ډول یا هم ایکسل ورکبوک په ډول سیو کول دي. ولې دوستانو دغه ډول یې سټانډرډ دی ځکه چې کوشش کوي چې تر ډېره حده دغه د فایل حجم زیات نه شي او په ښه کیفیت سره یې زموږ لپاره سیو کړي. نو که تاسو نوي ورژن کې استفاده کوئ یعنې ډاکومنټ مو زړو ورژنونو یا هم نور ځایونو ته نه ځي نو کوشش وکړئ په هر حالت کې په ایکسل اس ایکس یا ایکسل ورکبوک حالت کې دغه لومړی چې راځي په دغه حالت کې سیو کړئ. یو بل مهم چې دی دوستانو هغه د ایکس ایمیل دی یعنې کله چې تاسو ځینې وخت ضرورت وي چې موږ د ډیټابیس په خاطر یو ایکسل هغې کې داخل کړو د ډیټابیس نه یو ایکسل راواخلو نو هغه ایکس ایمیل ډیټا لرې کولی شو سیو کړو چې دغه هم یو ښه بخش دی چې موږ ته اسانتیا برابروي. یو بل بخش چې دی دوستانو هغه د ایکس ایمیل دغه بخشونه دي یعنې بیخي زیات دي خو ښه بخشونه یې دغه د ویب پیج له لارې دی یعنې د ویب پیج په ډول زموږ لپاره سیو کوي یا ایچ ټي ټي پي یا هایپر لینک دغه نور ډولونه هم دي خو دغه یو څه مهم ډولونه چې دي دغه د ایکسل اس ایکس دی او بل مهم بخش چې دی دوستانو هغه دی ایکسل 97 یا هم 99 نه تر 2003 پورې هغه کوم مخکینی ورژن ایکسل شیټونه چې دي په هغه ډول کې سیو کوي. مثال د څه لپاره ګټور دی کله چې تاسو ته یو څوک مخکینی پرمټ ډیر کې مثال هغه په 2003 ورژن کې جوړ شوی دی تاسو غواړئ هغه 2019 ورژن ته داخل کړئ نو چې کله یې په دغه ډول کې سیو کوئ یعنې په دغه ډول کې دغه خپل ډاکومنټ راواخلئ نو تاسو کولی شئ په دغه ورژن کې هم ترې استفاده وکړئ. او یا هم دوستانو ځینې وخت ضرورت وي پر مثال په افغانستان کې له زړو ورژنونو څخه اوس هم استفاده کېږي تاسو په 2019 کې یو ډاکومنټ جوړ کړی دی هغه تاسو بل چا ته ورکوئ هغه 2010 ورژن کې ترې استفاده کوي. نو د دې لپاره چې په ډاکومنټ کې مشکلات را نه شي نو هغه ورته په
2003 یا هم په دغه زوړ ورکبوک یا کوم ډول چې دی په دغه حالات کې تاسو سیو کولی شئ، یعنې هغې ورژن سره سم ځان ایرنوي. خو یو څه مشکل چې جوړوي دوستانو هغه ځینې تابعګانې دي چې ټیټ ورژنونه یې نشي اخیستلی، په 2019 ورژن یا هم پورته ورژنونو کې شته. نو هر کله چې تاسو غواړئ یو جګ ورژن ټیټ ورژن ته ورکړئ، نو له ډېرو تابعګانو استفادې څخه ډډه وکړئ، یعنې جګ ورژن تابعګانې بیا استفاده کوئ ځکه چې مشکل جوړوي په ټیټو ورژنونو کې یا هم نه اوپن کوي. یو بل ښه هغه چې دی دوستانو هغه د پی ډي اف په ډول د ډاکومنټ سیو کول دي. د پی ډي اف په ډول ډاکومنټ سیو کول څه ګټې لري؟ ځینې وخت ځینې کمپیوټرونه چې موږ غواړو دغه خپل ډاکومنټ ورکو اکسل نه لري، یا هم د پرنټ لپاره یا هم د انلاین لیږلو لپاره چې په ډېره اسانۍ خلاص شي بغیر د اکسل ته ضرورت نه، هغه د پی ډي اف په ډول سیو کول دي. کله چې تاسو یو ډاکومنټ د پی ډي اف په ډول سیو کړئ هغه د ایډیټ وړ نه کېږي، یعنې فقط کولی شي یو څوک یې ولولي یا هم پرنټ کړي. نو د پی ډي اف لاره هم تاسو کولی شئ کله چې دلته پی ډي اف څخه سیو ووایئ هغه د پی ډي اف په ډول سلیکټ کېږي. یو بله طریقه د ایکسپورټ له لارې هم کېږي. ایکسپورټ له لارې چې کله تاسو کریټ پی ډي اف یا هم ایکس پی ایس ډاکومنټ ووایئ نو دلته تاسو کلیک وکړئ د هغې لارې هم ته ولیدولی شئ. ایکس پی ایس او پی ډي اف دومره فرق نشته، خو پی ډي اف یو څه له ایکس پی ایس څخه بهتر دی چې په اوسني وخت کې ډېر معاصر او ډېر استفاده کېږي. نو کله چې زه دوستانو په هغه باندې کلیک وکړم زما لپاره بېرته هم دلته پی ډي اف راړوي. سټانډرډ پبلیشنګ یعنې په دغه سټانډرډ حالات کې چې کله موږ غواړو پرنټ یا هم خپور کړو، مینیمم سایز کې چې کله زموږ دوستانو دغه چیک دلته ولګوو نو زموږ لپاره دغه د ډاکومنټ کوم یا هم د سند کوم سایز چې دی دغه زموږ لپاره یو څه کموي، یعنې کوشش کوي چې دغه حجم یې یو څه کم شي تر څو دوستانو د مینیمم سایز کې چې کله موږ کلیک وکړو نو د دې له لارې زموږ لپاره دغه د انلاین لیږلو کې چې کوم دغه ډاکومنټ یا سند چې موږ جوړ کړی دی د دغې سایز یو څه کموي. یعنې که غواړئ د ایمیل واتساپ یا هم نور انلاین لارې ولیږئ نو که دغه مینیمم سایز کې تاسو دغه سیو کړئ ډاکومنټ د ځان لپاره تر څو هغه په اسانه او کم حجم کې ولیږلی شئ. خو حالت تر ټولو هغه چې دی هغه سټانډرډ حالت دی، یعنې که انلاین یې نه لیږئ نو سټانډرډ حالت کې سیو کوئ. نو دوستانو دغه وی د یو ډاکومنټ د سیو کولو طریقې چې تاسو لپاره مو وښودلی چې په کومو طریقو کولی شو یو ډاکومنټ سیو کړو یا هم ایکسپورټ کړو، نو کوم یو مو چې ضرورت وي د هغې له لارې تاسو استفاده ترې کوئ. نو دوستانو هیله ده چې په دغه درسي ټریننګ باندې یو څه پوهېدلي وای. تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو د لوی تخت تعالی مو مل شاهاد او آباد اوسئ.